ورشه د سحر بادا پطرف د جانان او عرض ما صلی سلام کا پا محبوب د سبحان رو ورشه د سحر بابا محمد احمد محمود لا ټول وای صلی الله لک محبت سره وای صلی الله شهنشاه مرسلانو معشوقی در رب معبود لا حال زما د محبت کرا کا بیان او عرض ما صلی سلام کا محبوب د سبحان رو ورشه د سحر بادا پطرف د جانان رو عرض ما صلی سلام کا محبوب د سبحان رو زخور رب العالمین مدینہ کوئی بغوارم بیا بران شمدلتا کیوزل ورللالم صبح و شام دسوز جارما پسلگو دا ارمان رو او عرض ما صلی سلام کا محبوب د سبحان رو پروزے پوری پیوزدی امیران د پیغمبر دی یو صدیق دویم عمر دے وزیران د جلوگری دی کودی دوانو ہستوتا میں سلام بخشان رو او عرض ما صلی سلام کا محبوب د سبحان رو شہیدان دو خطا ورشه د سحر بادا ورتعل زما سلام کا زما دغ تمنا دا د سلام تحفہ میں پیش کا پعلی عثمان رو او عرض ما صلی سلام کا محبوب د سبحان رو مسکن حافظ الکلام عمر گل پتاش دائما دا اللہ نیازی محبوبا ستا شیدہ ستا گدائم ترخیر بدستائما تا پخکل بیان رو او عرض ما صلی سلام کا محبوب د سبحان رو ورشه د سحر بادا پطرف د جانان رو عرض ما صلی سلام کا محبوب د سبحان رو درود شریف وای ټول په اخلاص دعا وکړئ چې دا مونږ او تاسو د کوم مرحوم د ایثار ثواب په غرض راجمع خدای دې په قبر د انوار او باران وکړي تنگ ټول له د جنتونو باغچه کې
اولاد له په صبر پټه کیږي برکات فوزات اولاد باندې کیږي خدای د نور غمونو دردونو مصیبتونو نه مونږ او دې محفوظ کړي دنیا کې د دنیا خیر راکړي آخرت کې د آخرت خیر راکړي او دنیا کې هم د دنیا د غم نو ساتي آخرت کې هم د آخرت د غم نو ساتي خدای دا واړو واړه کچکولو نم درته نیولې دي خدای په دې کې دې خیر مونږ راکړي خدای پنځه وخت یو ځای کېږي الله زموږ پریشانې په خوشحالۍ بدلې الله زموږ حاجتونه پوره کړي خدای دې مجلس کې به قرضداري سره زموږ د قرض اخلاص کړي څوک به بندیوان وي د بند اخلاص کړي څوک به مسافر وي خدای د خپل وطن اسباب برابر کړي د چا چې اولاد وي خدای دې ورته نیکان صالحان وکړي د چا چې نه خدای ته ورته نیکان صالحان بچي ورکړي ما سره زموږ د ملګری ګرځي دا ډرایور شپه ورځ ما سره یو کړی دته دعا وکړي چې خدای دې د پروردګار کې خیر برکت واچي الله بچی نیکان صالحان کی الله د هر قسم آفات او بلیات له محفوظ کی دا چیاسي ورته خدای په پرادو باندې بدل الله سره ډیر سشتا خدای دې د خپل عظیم دربار نه مونږ او تاسو ټول له خیر راکړي په وخت دن کدن کې دې خدای په جبا او په زبان دا کلمه جاری کړي چې لا اله الا الله محمد